او دا راته ووایي بابا ستاسو زامن نشته؟ نه زامن خو مې وروس په انقلاب کې شهیدان شوي ښه د روس په انقلاب کې ستاسو زامن شهیدان شوي دي. چې دي ورونه مړه دي او نور تربران هغه په وطن کې دي. ښه جي هغه په وطن کې دي. نور د قرآن سبقه؟ نه بالکل سبق نه دی ویل. ښه نو هسې بابا ګورې دا د پلار پاتې شولم پلار نه ماشوم پاتې شولم نور سبق داسې څوک نه و چې زه سبق له کېنولی سبق یې په موبایل یا ښه کړی یا بد کړی خو هر سړي به السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. بابا څه وخت راوتلې؟ د کوم ځای نه؟ د خپل کلي نه. خپل کلي نه خو پنځه میاشتې دی چې راوتلی. ښه نو بابا ستاسو نوم څه دی؟ ما نوم شاکر. شاکر خانه. او د کوم کلي یې تاسو؟ اریپور. اریپور یې؟ ښه جي ښه بابا تاسو د اریپور یې؟ اصلا افغانی یم. ښه د اصل نه افغاني یې. او تاسو دلته په کوم ځای کې اوسېږئ؟ دلته مفتي آباد کې اوسېږم دغه کار مزدوري کوم خپله. ښه لکه تاسو دا سودا خرڅوئ؟ ښه جي او دا تاسو ټول په شا باندې ګرځوئ؟ ښه جي ښه دا خو به خود ګرځو په شا ونه ګرځو څه وکړو. صحیح ده او بابا دا راته ووایې که نه چې دا وخت اوس تاسو په کوم کلي کې د دې کلي څه نوم دی؟ د دې کلي؟ شکرډنډ. دا خو شکرډنډ دی زه مفتي آباد کې. تاسو په مفتي آباد کې. او دا راته ووایې بابا ستاسو زامن نشته؟ نه زامن خو مې وروس په انقلاب کې شهیدان شوي. ښه د روس په انقلاب کې ستاسو زامن شهیدان شوي دي. ښه جي ښه نو لکه د هغې نه پس بیا تاسو په خپله باندې دا مزدوري کوئ؟ ښه مزدوري ونه کړو کور خو او دغه خبره ده که نه. ښه او تاسو سهار د مفتي آباد نه روځئ او بیا دا خپله مزدوري کوئ؟ ښه جي دا اوس د ماشومانو تاسو له ډوډۍ راایستې وه؟ او کور یې ودان دغه کور ډوډۍ راایستې وه. ښه هر څه هم چې راشم دوی ما له روټۍ راوړي چای روټۍ هر څه راوړي. ښه جي بس تاسو خو ورته بیا دوام ډېره کوئ که نه؟ خامخا نو دوا خو به خود کوو. او جي ښه هلکه اوس تاسو زامن نشته دی او زامن نشته. صحیح ده ښه ټیک شوه. نو دا تاسو سره په دې سودا کې څه دي؟ دا تاسو چې کوم سودا دا خو مونږ وینو چې دا مرموره ده او دا لاندې پکې دا پکې چپس دي او هغه ودي بوجه کې څه دي؟ همدغه شی دي. همدا څیزونه دي. ښه جي ښه او مفتي آباد دې ځای نه څومره لرې دی؟ دونه لرې نه ده نږدې دی. نږدې دی؟ نیمه ګنټه لاره ده. ښه جي او دا تاسو ټول پیاده ځای راځئ؟ ښه ډېروله پیاده ځو دا خو لا ښه جي او ستاسو نور رونه تربوران ترونه چې دي ورونه مړه دي او نور تربوران هغه په وطن کې دي. ښه جي هغه په وطن کې دي. ښه جي ښه دا خبره صحیح ده. نو تاسو چې ماښام بیا له دې ځای نه واپس کېږئ که نه ماښام به تاسو کور ته واپس ځئ نو هسې اندازتن نه اریپور نه مفتي آباد یادوم. ښه جي نو تاسو چې ځئ نو بیا تاسو اصل ماښام کې تاسو ته تقریبا د خپل سر نه څومره پیسې به پاتې؟ 10 20 30 سل یو نیم سل 200 چې خرڅ وشي 200 200 کېږي او که خرڅ ونه شي هېڅ نه کېږي. ښه جي ښه خبره د خرڅ ده. او هغې باندې بیا تاسو خپله سودا راوړئ؟ ښه جي او تاسو سره په کور کې څوک دي؟ ستاسو سره ملګري د ژوند ملګري ژوندی ده؟ یو هغه دی یو څه او لونه مې واده دي. ښه جي ښه لونه مو دلته پاکستان کې واده دي او که په افغانستان کې؟ او تاسو په افغانستان کې په کوم ځای کې اوسېدلی؟ هلته مو کور په کوم؟ جي کاپیسا ولایت. ښه جي او د کلي مو څه نوم د کلي؟ دا خو ولایت نوم دی که نه؟
شایخیل شاد تګاو ها ښه ولسوالي تګاو کله شایخیل ښه جي ښه او دا خو دی جرانه وکړله خو شیخ خو درنه ولا خدای کوي نو خو یې ډوډۍ راخه پوره واغله او نه صحیح ده دا ګوره تاسو څومره خواري کوئ او څونه محنت کوئ دا خو د نورو بابا ګوره دا خو د نورو خلکو دپاره د ډېر عبرت خبره ده که نه چې تاسو ته ګوري او تاسو نه به عبرت لي چې یو بابا په دې عمر کې لګیا دی او هغه خپله مزدوري کوي چاته سوال ته لاس نه نیسي دا څومره د لویه خبره ده او دا راته ووایي چې بابا ستاسو عمر به تقریبا څه وي تاسو ته څه یاد دي عمر به اتیا یا کم یا به زیات داسې اتیا خواوشا به وي ښه جي او نور تاسو خوانده سبق مو ویلی دی نه مو دی ویلی ښه جي ښه او د نور د قرآن سبق نه بالکل سبق نه دی ویلی ښه نو هسې بابا ګورې دا د پلار پاتې شو نو پلار نه ماشوم پاتې شو نو نور سبق داسې څوک نه و چې زه سبق کېنولی سبق یې په ما ویلی وی یخه کوي یا بد کړی خو هر سړي به خپل کار مزدوري باندې کوله ښه جي او دا راته ووایي چې یا تربور خپل مزدوري دا راته ووایي بابا ستاسو نوم څه دی نومه شاکر شاکر خانه ښه جي دا ستاسو نوم دی ډېره زیاته مننه بابا ډېره مهرباني او واقعي چې داسې باباګان چې کوم وي نو دا د خلکو دپاره ډېر د عبرت نښه وي چې د دې بابا اتیا کاله خواوشا عمر دی او د دې باوجود هم چاته د سوال لپاره لاس نه نیسي او دا خپله مزدوري کوي د تاسو وینئ چې دا مرموري دي دا چپس دي دا د ماشومانو څیزونه دي دا خرڅوي او 80 روپۍ ماښام لکه چرې فرض که مزدوري وشي او هغه ورته پاتې شي نو دا د نورو خلکو دپاره د عبرت نښه ده او په ایمان مونږ په دې معاشره کې وینو چې په وجود باندې ښه زبردست کسان وي او هغې لګیا یې ګوره خلکو ته لاس یې نیولي او څه بانې جوړې کړي نو دا د دې شاکر ماما ډېر د پکار دی چې نور خلک د دې نه سبق واخلي چې دی لګیا دي او دا په دې عمر کې هم دا مزدوري کوي بابا جي ستاسو ډېره زیاته مننه ډېره مهرباني